راته وکړه ډېر بد دې راته وکړه د ترونو نه به درته جواب ورکړم د بچو نه به درته جواب ورکړم ایجنټ صاحب د شنو باغونو باندې را لړه ستړی کو او ته وایې اوس په اټلي راورسي اوس په اټلي راورسي دا اټلي کم دی یار ته ټینشن مه کوه تلخار وره ټینشن مه کوه اټلي بد دا غر دی نه پورې اټلي ده ستا لږ غوندې سفر پاتې دی خو دا لږ چې کوم دی دی راځي دا ګوره دته لار معلومه ده دی له سطح پیرې تللی دی تاسو ټینشن به نه وي هلک ته ورېږه زه رنګ هم میلاومه کم از کم څومره لار به یار بس دا که مخامخ غر دی چې زه هم زیات وي که نه نو بس دا 2 3 4 غنټې دی لږ وي خو را روان دی دغه دی فیصل خان ناغې بس السلام علیکم ایجنټ صاحب السلام علیکم فیصل خانه یاره تا خو دونه انتظار په موږ باندې وکړو دا میلمانه مې راوستي دي مړه دا شی مه کوه حارث بھائی تا ته څه پته را قسم په خدای چې سړی بار ځي د دنیا خپل خپلوان ولا راغلي قسم په خدای چې دومره خپل خپلوان دي ستا لپاره خو لومبی ځل نه دی فیصل خانه ته بیا هم دا کیسې کې دا خو دې خلکو دپاره لومبی ځل دی صحیح ده خو یاره داسې چل دی دا خبره ډېرې موږ ته وایي خو داسې چل به وکړو چې مونږ ځو او ماښام کېدو والا دی تیاره کېږي که نه نو د دې نه مخکې به مونږ ځو فیصل وروره تا ته خو اصل معلومه ده ها واو پیغامه شه یقین دی چې سار نه به مخکې رسېدلې ته خو دې راځې د ورځې مړه داسې خو راته شنه باغونه نه ښایسته نه دته لار نه معلوم نه دا خو ته څو پیرې تللي ووایه ورته یاره زه به کم از کم یو 50 شپېته پیرې تللی اټلي ته تللی دی دی اوس یې راځي مړه د ده سره خو به د هغه ځای هغه کارډ هم دی اوس په ورته نه کي بیک میک کې به چې ته پروت تلي صاحب چې کوم دی هغه بوتلو کې اوبه مو رالي او مونږ ځه نه ځو تاسو ځای زما ډېر زیات کار دی تاسو ځای زلزلي صاحب ته ایثار شي خیر دی نه هغه را روان نه میره ما دلته میلمانه ناست دي تاسو پسې ستاسو یو څو ملګري نور هم در ځای مړه سړیه دې غر چې کوم دی نو بلا ځوانان خوړلي دي دا په دې غر چې ما کوم ځوان مو رویچ دي نو شکر دی الله پاک در واپس نه دی راغلی ښه اوس پکې شرمېږئ ظالمو دا غر خو د راباندې را پناه کو او تا وی د دې نه پورې اټلي ده او د دې ملګري سابندیم ده دونه په ګرانه مې راوستو هغه اټلي څه شوه هغه غر خو د راباندې ټول وو او د دې نه دوی خوا خو لږ غرونه نور دي نو دا به څه کوو اټلي کم ده یار اوس د سړیه ما چې اټلي ته سوړې ده زه کله اټلي ته تللی ما ستاسو په سر خو ماله هغه ایجنټ صاحب 10,000 روپۍ راکړې لیمټ ډېرې نشته یه د خدای ظالمه دا دومره ظلم تا د خلکو سره وکړو د خلکو زندګو سره تاسو ولې لوبې کوئ دا خو د چا بچي دي او د چا پلاران دي د چا بچي دي د چا رونه دي او دا خو تاسو خلک غرق او تباه کړو په ډېر خلک چې په نیمه لار کې مري دا دونه ظلم تاسو ولې کوئ یا د خدای ظالمه خیر دی اوس یو 50 زره روپۍ د مونږ نه واله خو اټلي ته مه رسوه که نی واپس نه ځو کور هم دا ویلي چې څوم پیسې نه را لېږلې مونږ به د خپل مخونه کور کې نه ښیو وروره ما سې اټلي ته سوړې ده ما سره خو د مچۍ دم هم نشته ته وایې ما نه 50,000 روپۍ واله او مونږ اټلي ته بوځه ما سې اټلي لیدلې ده خو بس دا غریبي داسې شی دی که نه چې هغه ایجنټ ګڼکپ دی پوه شوې او بس چې خو خلکو سره کښېنې نو ښه به درته پېښېږي او چې بدو سره کښېنې نو بد زه ستا خبره خو ټیک ده خو زه خو د کوره راوتی یم او کره سپور مې کړی دی نو زه خو ځمه که په هره طریقې زه به اټلي ته ځمه پاتې کېږم نه او که تاسو را سره دی خو راځئ او که پاتې کېږئ نو ستاسو خوښه ده بقایا ما تاسو راواړولې د دې نه پس تاسو دا لار او زما واپس لار که اټلي ته ځئ او که ترکي ته ځئ ایجنټ چې ګڼکپ دی نو تم ګڼکپ یې ډېر زیاتې دی را سره لړو مونږ خو لړو زه په مخه م خروره زیاتې مې در سره حقیقت ته چې وکړو خو زه هم پښتون یم په نیمه لار کې م نه پرېږدم دې ټایم کې نه دی نه به پیسې ټسئ او هېڅ به م نه ټسئ
مرګ به مې هم تاسو سره وي او ژوند به مې هم تاسو سره وي درلم درپسې دا سمندر خو ډېر خطرناک دی مشکل چې په دې باندې مونږ پورې وکړو خو داسې چل به وکړو چې واپس په لاړ شو نه په کومه سترګو به زه واپس ما دومره قرضونه کړي دي او بچي مې دغه شان پرېږدي په کومه سترګو تش لاس به زه کور ته ورځم بس مرګ دی او که هر څه دي بس سمندر دی ورپورې وځو به پرې دا سمندر خو ډېر زیات خطرناک دی خو زه چې ته وې نو توکل به په الله پاک وکړو زه چې ورځو پرې راځه حضرت علي صاحب طوفان هم راغی طوفان دی که نه نو په دې سمندر نه ځو د دې نه ښه خبره دا ده چې کور ته لاړ شو خوښه دې ده واپس به شو مړه رزق په خدای پاک پاکستان کې ډېر زیات راکړي دا دونه خرچې هم کړي دي دا دونه غرونه نه موږ راوړي دو نه د داسې ژوند نه مرګ ښه دی واپس خو زه نه ځم دا دونه مزله د غرونو نه موږ راوړي دو نو بس وردانګم بس کو یو ویړم او که پورې وتم نو بس لاړ به شم کلي ته حضرت علي دا دې څه وکړو ظالمه مونږ خو واده کړی وه دواړه به پرخ ځو دواړه به پاتې کېږو ولې دا دونه ظلم دې وکړو یا د خدای ظالمه قرضه به مونږ بل څه چل کړو قرضونه به ختم شوي وه دا هر څه به ختم شوي دا دونه ظلم دې ولې وکړو کور به زه ستا سرونو له څه جواب ورکوم ستا بچو له به زه څه جواب ورکوم ولې دې خپله زندګي تباه کړه ولې دې خپله زندګي تباه کړه بد دې راسره وکړو ډېر بد دې راسره وکړو د ترونو نه به زه څه جواب ورکوم د ده بچو نه به زه څه جواب ورکوم دی خو د رزق دپاره راوتی و د رزق دپاره راوتی و د مرګ دپاره خو نه و راوتی تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ هغې جنټان به خدای له څه جواب ورکوي کومې جنټان چې په ناجایزه خلک پارولېږي او تباه شي هغې به څه جواب ورکوي چې زمانه ډېر غټ ظلم وشو خو زه په خپلو کړو ډېر سخت ستومانه یم یار زه د غفلت په خوب ویدومه خو په دې جنټ په دله زه داسې سر ګرځوم داسې چې قسم مې د په خدای ووایي چې د دې علاقې خلک پې تماشې له راځي تماشې له خو یو ځل د دې ما له خدای پاک په ګوتو راکړي په ګوتو دې کښېنه طوفان هم راغلی دی او باره وګوره دا خلي پلاټونه ګرځي که نه دوا کوو چې دنه بچ شي نو بس دا پورې که خیر بیا زمونږ پاکستان دی خوښه دې ده زه چې ورو ورو ځه خدای دې خیر وکړي